د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اصغر افغان په هکله داسې څه چې تاسې به نه یې ترې خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د اصغر پوره نوم محمد اصغر افغان دی. پخوا یې تخلص نانیک ځای و، خو وروسته یې بدل او پر ځان یې د افغان تخلص کېښود. هغه په 1980 کال ډسمبر میاشت کې زیږېدلی او اوس مهال یو 30 کلن دی. دی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک اصلي اوسېدونکی دی، خو اوس مهال کابل ښار ته نږدې ژوند کوي. نیمه کورنۍ دلته او نیمه په پاکستان کې اوسېږي. د اصغر په کورنۍ کې ورونه هم کرکټ کوي. دی وایي لومړی د خپل ورونو سره کرکټ کاوه، خو په 1996 نړیوال جام کې کله چې د سریلانکا چپلاسې تیز توپ وهونکي سنت جیسوریا لوبولې د کرکټ یې شروع کړ. اصغر افغان وایي پلار یې ورته اجازه نه ورکوله چې کرکټ وکړي او په ډېرو ستونزو یې کرکټ کړی. هغه وایي لومړی ټینس بال لوبه کوله او د هټ بال کرکټ پرې کریم صادق او د هغه ورونو شروع کړ. دی له ځان سره افغانستان ته راوست. په هغه وخت کې تاج ملک علم چیف سلیکټر هم و او کوچ هم و. د اصغر افغان لوبه یې خوښه او انتخاب یې کړ چې دا د اوس له یوې لسیزې زیات کرکټ وکړ. یعنې کرکټ ته په راتګ کې د کریم صادق لوی لاس و. د هغه په نړیوالو لوبغاړو کې پاکستانی محمد یوسف، سریلانکایي سنت جیسوریا او سویلي افریقایي آلراونډر جک کالس د هغه د خوښې لوبغاړي و چې اوس ریټایرډ شوي دي. هغه وایي په افغان لوبغاړو کې نږدې ملګری نوروز منګل ده. وایي ډېر احترام ورته لرم، ډېر څه مې ترې زده کړي او د ښو اخلاقو خاوند دی. هغه یو ځل په یو مرکه کې ویلي و چې د نوروز منګل ځایناستی لا تر اوسه نه دی پیدا شوی. په هر حال اصغر افغان واده کړی، 15 اولادونه لري چې یو زوی او 4 لورانې لري. زوی محمد زرکاوي نومیږي. وایي یو چا ورته د زرکاوي د میړانې کیسې وکړې. وایي ما هغه وخت ژمنه وکړه چې که زوی مې پیدا شو محمد زرکاوي نوم به پرېږدم، چې بیا یې خپله ژمنه پوره کړه. اصغر افغان 15 ورونه لري چې یو ورور کریم جنت د ملي لوبډلې غړی هم دی. د اصغر افغان په خوړو کې ماهیان او نور افغاني خوراکونه خوښیږي. وایي یو ټولنیز انسان دی او یوازې ژوند یې نه خوښیږي او تل هڅه کوي چې خپل وخت له ملګرو او کورنۍ سره تیر کړي. اصغر که څه هم د افغانستان لپاره ډېر کرکټ کړی، خو دومره د پام وړ کریر نه لري. خو وخت نا وخت د لوبډلې په درد خوړل شوی دی. اصغر افغان د افغانستان لپاره 2 ټیسټ، یو سلاتي، یو ورځنۍ او 9 ورځې لوبې ترسره کړې. په یو ورځنیو لوبو کې د منډو او ساعت 24 ده چې د یو ټاپ آرډر بیټسمن لپاره دومره مناسب نه دی. په هر حال دی د محمد نبي وروسته د ملي لوبډلې کپتان وټاکل شو چې په خپله کپتانۍ کې د افغانستان لپاره 86% لوبې وګټلې، چې د استرالیا له پخواني کپتان ریکي پونټینګ وروسته د کرکټ په تاریخ کې د یو کپتان لپاره د ویننګ پرسنټیج یا د ګټلو تر ټولو لوړه فیصدي ده. په هر حال اصغر وایي له ډېرو تجارتي لوبډلو ورته وړاندیزونه راغلي، خو دوی نه غواړي چې هلته لوبه وکړي او په وینا یې غواړي ډېر وخت کورنۍ سره تیر کړي. دوی وایي نه غواړي د راشد او نبي په څېر ټول عمر له کوره د باندې تیر کړي. اصغر له نړیوال جام وړاندې له کپتانۍ لري او پر ځای ګلبدین کپتان شو چې ګڼ مخالفتونه یې پیدا کړل. اصغر خپله هم ډېره هڅه وکړه چې بیرته کپتان شي او ان خبره تر ارګه ورسوله، خو ونه شوه. خو له نړیوال جام وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې مرستیال کپتان اعلان شو. په هر حال تاسو د اصغر افغان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. ترڅنګ دا هم راته ووایئ چې تر اوسه پورې مو د هغه کوم اننګز خوښ شوی. دا وه د اصغر افغان ژوند ته لنډه کتنه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.